د یار ضرورتونه ما به خرڅ کړي په بازار ضرورتونه او زه یریږم محبت به رانه هیر کړي د اتوار نه تر اتوار ضرورتونه. جاوید شاه درمان صاحب دپاره ډېره مینه ورکوئ زمونږ صدر صاحب دی چې هغه راشي او موږ سره خپل آخري خطبه او شعرونه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. هلکه زما اواز خو ډېر ورو دی خو اورئ یې خو دا ړومبې د ټول نه ړومبې خو زه تاسو ته دغه پیغام در کوم چې ستاسو د وطن ستاسو د وسایلو د پښتنو په وطن باندې د امن خبره چې څوک هم کوي بېشکه تاسو د هر ګوند سره تعلق ساتئ نو بیا دغه یو ځای ته راغونډېږئ. بله خبره ورته دا کومه چې تاسو چېرته اورېدي دي چې شاعر چېرته غلط کار کړی دی اورېدي مو دي یا چېرته کې په ټي وي یا په اخبار کې څه خبر راغلی چې شاعر چېرته غلا کړی دی یا یې څه دو نمبري کړي ده نه دي کړي که نه نو شعر بیا ښه شی دی اورئ یې چې څه ګناه یې زما تر غاړې به رارسي ښه. او بله خبره مې دا کوله چې دا عاجز چې کوم کاروبار شروع کړی دی زه د سره په دې روزګار کې ښه کلک ولاړ یم. هر ځای کې چې زما ضرورت پېښېږي زه به راځم. تاسو ته هم خواستی شاعران ملګري مطلب تاسو اکثر وایي چې شاعران اکثر غریبانان وي نو غریبانان دا ځکه وي چې دی کې دو نمبري نشته د جا حق نه وهي که دغه څیزونه دی کې وي دا به دنیا مالدار ترین خلک وو خو دی چې روزګار کوي نو تاسو ټول ته مې خواستی چې د دوی لږ لږ لاس امداد کوئ او په دغه کاروبار کې ورسره مرستې کوئ مطلب هغوی چې دغه کار په مخکې باندې بوځي نو دغه معاشرې ته به یو ښه پیغام هم رسي. او زه نورې خبرې زیاتې نه کول غواړم ګرمي ده تاسو به تنګ شوي وئ دغه یو دوه شعرونه درته ووایم چې را په زړه مې څو څو ځله کړه اوده شوم وظیفه مې مکمله کړه اوده شوم او دا پردي راوړي بالکل نه خپلېږي سر د لاندې مې سنګله کړه اوده شوم. دا پروانه هم راغلی د راشه پروانه یو دوه بیتونه ووایي دا جوړ د افسر افغان نه هېر شوی دی زموږ شاعر ملګری د مردان نه راغلی راشه پروانه یو دوه بیتونه ووایي بیا به ورته یو دوه زه نور ووایم بیا به اجازت والو بیا به خپل روزګار په مخ کې بوځو ښه. بسم الله الرحمن الرحیم. د عزیز صاحب ته مبارکباد وایم او خبرې ډېرې نه کوم یو څو شعرونه وایم چې یو غزل به درته ووایم چې الله دې خیار وکړي سیلۍ د باران وریږي الله دې خیر وکړي سیلۍ د باران وریږي زمونږ د کور کچه بلۍ د باران وریږي او په توره شپه د خپل بچي انتظار وخوړله په ور کې ناسته یوه بۍ د باران وریږي په توره شپه د خپل بچي انتظار وخوړله په ور کې ناسته یوه بۍ د باران وریږي. یو دوه شعرونه درته وایم چې که ته راځه خو زه به نه درځم ښکلي او دومره مې خوښ نه یې چې تا پسې به مرم ښکلي او غم دې څه وخت کې به ما داسې لوبې کړې وې چې لکه د شمعې به په ځان راسسېدم ښکلي. مننه ډېره وایي غلي دي پراته په ادیرو خلک څنګه شو تسلیم د انګامو خلک خپل خلوص به لاره ته راوګرځي ستړي شو زمونږ په اوږو خلک او ځان خو به لازم ده چې راښایي اوس سر باندې مو کېنول د خپو خلک او خپل کړي مزل باندې خپېمانه یم څومره لنډ راتاو شو د اوږدو خلک او داسې په پیسو پسې په منډه دي یو بل ویني اوس په جنازو خلک او څنګه به د رمضان پوره روژې نیسي دا په نیمه لار د ستنېدو خلک. ستاسو د ټولو څخه ډېره مننه چې راغلي یئ ښه. دروازې سره تر غاړې دروازې ته د چا په غم کې جاړې دروازې برابر دې یم په غم باندې شریک وران کندر باندې ولاړې دروازې او هغه څه چې غم یې هم دی مرور داسې زه یم لکه شاړې دروازې او دې سازش کې د هوا لاسونه شته نن هوا سره چې لاړې دروازې او زه د کور یم پردې پورې حیران ته درمانه رانه واړې دروازې. ډېره مننه.